ملي مقاومت په نوم جبهه اندراب کې د ځینو سیمو د نیولو ادعا کوي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو وسلوالو مخالفان ادعا کوي چې د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ ځینې سیمې نیولې دي، خو طالبان بیا دغه ادعا ردوي او ویلي دي چې هلته هیڅ جګړه نه ده شوې. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو د یوې مخالفې جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دا مهال د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د طالبانو د دې جبهې د وسلوالو ترمنځ شدیدې نښتې روانې دي. ښاغلي احمدي همداراز د طالبانو له کنټرول څخه د ځینو سیمو ایستلو د ادعا سربیره وویل له څو ورځو راهیسې په اندراب کې نښتې روانې دي. نوموړي زیاته کړه چې طالبانو د خاصان په کاسه تراش سیمه کې پراخ بریدونه وکړه چې بریدونه یې په شا تنبول شوي دي. ښاغلي احمدي همدارنګه وویل چې تر اوسه د طالبانو 7 بریدونه په شا تنبولي او سیمه کې لا هم جګړه روانه ده. د ملي مقاومت په نوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مخالفې جبهې ویان صبغت الله احمدي همداراز په دې جګړو کې د 11 طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا ادعا یو مخ رد کړې. مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا ټول موارد هغه ادعاوې او اوازې دي چې په فیسبوک او ټویټر کې نشروي. هیڅ خبره نه ده شوې او زه په جدیت سره دغه موضوع ردوم. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.